د دې پلان لپاره مقابل نما ترسیم کړي. مقابل نما زموږ یو په نسبت د 100 دی 50 او پلان یو په نسبت د 100. موږ د دغه پلان مقابل نما اول یو په نسبت د 100 رسمو، بیا په آخر کې د دې لپاره څه ورکو؟ مقیاس ورکو. صحیح شو؟ شی ورکو؟ مقیاس ورکو. موږ د دغه پلان په پورتنۍ برخه کې یو خط کیفي رسمو په دې شکل. خو دلته لیر زموږ وال تیار شته دی. موږ راځو د کنسټرکشن لاین کمانډ نه کار اخلو، ایکس ال انټر کوو، بیا ورته چې وی انټر. کله چې د مقابل نه ګورو په لومړي قدم کې موږ ته دغه د پیک څخه ښکاري، دا بیروني دا داخلي پرېږدو. بیا دا دیوال په نظر کې نیسو، د دې دیوال نه شروع تر کوم ساحې پورې دغه اشدار موږ ته ښکاري، بیا د اشدار دا برخه موږ ته ښکاري. سلام علیکم. سلام طرف خیر. ښه همدا اوس متوجه شئ. کوم ساحه چې تاته ښکاري په مقابل نما کې په هره نقطه کې کلیک کیږي. کنسټرکشن لاین ایکسلنټر بیا وی انټر یعنې ورټیکل لاین، بیا به د دروازې ساحې ته راشي، بیا د دې ځای نه راځي دې برخې ته. دا ساحه موږ ته نه ښکاري، دا د دیوال په منځ کې پټ دی. بیا دغه نقطې باندې کلیک کوو، دا ختم ساحه، بیا د پیک ساحه. پورته خطونه شته دی. اوس دغه ځای نه د کرسي ارتفاع جدا کوو. افسټ راخلو 80 سانتي. دلته اوس مقیاس په نظر کې نه نیسو چې ته 12 ملي اخلې، ته به خپل هغه واقعي شکل کار کوې 50 سانتي. بیا به د دغه ځای نه افسټ راواخلو. تعمیر ارتفاع مثلا څونه لرو؟ 3 متره یعنې 300. نور پورته ساحه خط ته ضرورت نه ده، ټول به ترېنه شي کټ شي، دا به هم کټ شي، دا ساحه هم به ترېنه کټ شي. دغه ایریا موږ ته پاتې کېږي. د دغې کرسي په دې منځ کې کوم خط پاتې کېږي موږ ته؟ په دې کې موږ ته فقط دغه خط پاتې کېږي، ځکه دا شکستګي په تعمیر کې دی. یعنې دې خوا ته کوم خط دی؟ دغه ساحه زموږ خط دی. نور باقي ټول ترېنه پاکېږي. فریم به راواخلې، دا به هم ترېنه کټ شي، یعنې دا پرېږدو، دا هم ترېنه کټ کوو او دغه هم ترېنه کټ کېږي. خو دلته یو شی ته متوجه شئ چې د تعمیر ختم ساحه دا دی زموږ دغه خط دی. یعنې دا باید ترېنه کټ کړو او دغه هم باید ترېنه کټ شي، ځکه چې دا د پیک ساحه دی زموږ. د پیک راوتلی برخه اوس ورکوي که نه موږ؟ صحیح شو؟ یعنې دا راوتلی برخه زموږ د پیک دی که نه، او یا سړي د پلان هم جي کړی ورته. دا ټول پاکي، دا کومکي پرېږدو. اوس راځو د آشدار لپاره کرسي جدا کوو. افسټ راخلو 40 سانتي او 40 سانتي د پاس نه رنګ لپاره راخلو. صحیح دی؟ څومره؟ 40 سانتي. ښه، دا ارتفاع زموږ به څومره وي؟ 220. صحیح دی که نه؟ 220. ښه، نور باقي برخې ټرم کېږي. دا به هم ترېنه کټ کړو، دا به هم ترېنه کټ شي. دا د آشدار ساحه موږ ته محدود شو په دې ځای کې. دا د آشدار ساحه په دې ځای کې موږ څه لرو؟ اوس راځو ښکته. دغه 2 کرښه زموږ دروازې دي، دا ترېنه کټ کوو، دا هم به هم ترېنه کټ شي، دا هم به هم ترېنه کټ شي، ځکه چې دروازه تر اخره پورې لرو. په دې ساحه کې موږ یو آشدار لرو. په دې ساحه کې دا د آشدار ساحه او دا د څه شي؟ دروازه. اوس دا ترېنه کټ کوو، ځکه هلته بیا موږ ته باید معلومات وشي دا خط د کوم ځای نه جګ شوی. دا د چوکاټ برابر دی. اوس ته کولی شي د آشدار لپاره ډیزاین ورکړئ. افسټ راخلو 9 سانتي، بیا 50 سانتي، بیا 9 سانتي، بیا ته کولی شي 80 سانتي راواخلئ،
دوه طرف نه 80 یا په پلان کې مونږ 80 سانتي کار کړی نو هلته به هم ته کولی شي څومره راواخلې 80 سانتي آفسیټ باید 80 سانتي وي او 7 سانتي مونږ چې شی لرو داخل طرف ته آفسیټ 7 سانتي 7 سانتي چوکاټ لپاره نور دا برخې ټول څه نه څه کوو کټ کوو کنه دا 80 سانتي زه صحیح دی او بیا هم صحیح دی اوس 10 سانتي بیا آفسیټ دننه طرف ته اچوو 100 سانتي 10 سانتي بیا دغه وسطي برخه په دوو برخو تقسیموو یو خط به کیفي راواخلې آفسیټ 3.5 بیرته څومره ورکوي 7 سانتي په دې دغه دوه پلو کې موږ څه لرو سورې لرو آفسیټ دلته اندازه راخلو ورته مثلا 2 ښه 2 به کم وي لږ اضافه به راواخلو ورته آفسیټ به راواخلو ورته 4 ښه راځي بیا هم فیلټ ایمنټر بیا به هچ کې دغه سالډ راواخلې ورته په دې ځای کې هم کلیک دلته هم کلیک او بعد د هغې نه دلته د شیشې لپاره شرطي علایم هم په نظر کې نیولی شي حج ته راشه په دې حج کې ورته په دې ځای کې دغه راواخله او کلیک ورته وکړه پریویو شکل ګور څنګه ښکاري فاصله ډېر سره نږدې دی ورکوو ورته 50 پریویو دغه هم ډېر لږ نږدې کوو 15 پریویو او بیا هم اوکې او هغه 3 کرښې هم ورکولی شي او ضخامت د دې باید څومره وي 0.2 ضخامت باید کم وي بیا انهیډ پراپرټیز دغه ځینه مټریل به راواخلې دلته په دې ځای کې دلته په دې ځای کې کلیک کولی شي اوکې او بیا هم میچ شکل باید ټولو یو شی وي او رنګ هم بدلولی شي ورته سیان باید وي او ام ای انټر اشدار غوندې ښکاري که نه تقریبا او دې نه کاپي ښه دلته یو شی ته متوجه شي چې د دغې اشدار چوکاټ ټول باید 0.3 وي ما اوس ټول په یو لیر کار کړی ښه تاسو کولی شئ لیرونه بیا ورته بدل کړي دغه نه کاپي راواخله دې اشدار ته او په دې ځای کې موږ اوس سنګکاري لرو حج ته به راشئ په دې کې به ګریول راواخلئ ګریول او آرټ به کې ورته پریویو شکل ګورو ورته سایز ورته لږ اضافه کړو مثلا 80 پریویو تقریبا سنګکاري غوندې ښکاري دلته اوس زینې لرو په دې ځای کې ځکه برنډې مخه دی زینه تر اخره پورې لرو نو په دې ځای کې به بریک دغه خط به ورته جدا کړو دا خط به ترې جدا شي دې نه افسیټ راخلو اوس افسیټ څومره باید ولرو ارتفاع 15 سانتي پوره شو دلته سلوب لرو که چیرې 1 متر سلوب ولرو نو 100 سانتي راځو
او په دې ځای کې فاصله باید څونه ولرو یو بخښنه غواړم څومره باید ولرو 5% که چیرې راواخلو 5 سانتي راځي 15 سانتي 15 سانتي یو متر کې او عین کار دې خواته هم کوو ځکه په سلو کې څومره دی 15 سانتي دی دغه خط د ځمکې خط باید شوي تر ټولو ضخیم خط باید وي ضخامت یعنې 0.8 راخلو 8 راخلو 0.8 اوس که چیرې غواړې دې ضخامتونه چک کړې دا کولی شي که نه دلته لاین ویټ ته راشه ټیک مارک ګوره ټول ضخامت راخلي خو دا په پرنټ کې باید منظم راځي دلته اشدار او دروازه د باید ضخامت څومره وي 0.3 باید وي دا ټول بدلیږي بیا بدل کې تاسو دی اول نه ها دروازه آفسټ راخلو 9 سانتي بعد 9 سانتي څخه 50 سانتي بیا 9 سانتي دا لاین دا به د وسط ساحې نه به جدا کړي صحیح شو آفست اشاریه 15 نیم سانتي یو خواته نیم سانتي بل خواته سنټر به ترې نه ډیلیټ شي بیا آفسټ باید څومره وي 10 سانتي او ښکته نه پورته باید څومره وي 20 سانتي یو پله جوړو بیا ورته کاپي راخلو صحیح دی د ښکته نه پورته او 10 سانتي بیا 10 سانتي صحیح شو او بیا هم ټریم یو ساده دروازه جوړو چې تاسو ته هم آسان وي آفسټ 4 بیا به کنجونه د لاین سره وصل بیا به دا کنجونه بیرته فلټ کړي دا یو خط پاتې شو صحیح شو عین دا راخلو دی بل طرف ته یک کاپي کاپي د دغه نقطې نه راخلو دې کنج ته فقط دزګیر ورکو په دې ځای کې آر ای سی او ریکټنګل راخلو مستطیل کیفي نظر سترګو دیته او بیا هم ریکټنګل د دې ځینه داخل طرف ته یو معین اندازه دا به ترې نه کټ کړئ او آر ای سی بیا هم دلته د کلي لپاره یو ځای ورته پرېږدو تقریبا صحیح دی کلي بیا به ته پکې واچوې بیا راځو انهرټ پراپرټي